زر کا ډاکټره ماشه داسې نشي کېدلی په هر ځای کې درخګار ولاړ دی زه باید موټر نشم وسلی ډاکټره نازاشته پیشاب دی باید زر راورسېږي هر ځای کې چې وینو هر څه ولټوه پوه شوې سمه ده ماشه سمه ده داسې نشي کېدلی ډاکټره خپل حق دې وپېژنده داسې نشي کېدلی قاسم باید لومړی قاسم باید خاتم و پوه شوئ سمه دی سرداره داسې نشي کېدلی سرداره ته باید ځان باندې پام وکړې سرداره درې غدې نو درې زر مرګ دی باید له مخې یوه جومات ته نه تللی دی یا باید ونیسو جومات کې به د ټول مسلمانان خاتم کوي سمه ده ماشه سمه ده یو زه اوس موټر مې راوسته په دې منه چې یاره کې ډېر ترسېده په دې منه چې او ما وویل چې په هر ځای کې به منه خښ شوي وي دا ته څه وایې ډاکټره ته نه ونه شوی که څه خبره ده سرداره دا ښه وایي سرداره ډاکټر پوهېږي سرداره هر څه چې ډاکټر وایي ښه وایي ډاکټر دا کومه خبره ده دا له کومه خبره شوه په دې منه چې قسم باید ونیسو لومړی د یوازې جګړن باید ونیسئ زه هرومرو د ورور ګچ ونهخلم جالې ده راما اوسه زمرې هر څه چې وایي نو رښتیا نشي ویلی مونږ ټوله ډله همیشه څه خبرې دي قومندانه ملګریا دا څه وایي ملګریا باید هر ځای ولټوو ملګریا په هر ځای کې به منخخي ملګریا داسې نشي کېدلی داسې نشي کېدلی ما همیشه ملګریا مشر اوازې ښه خبره کوي ډاکټره جلیله داسې نشي کېدلی په دې معنه چې ځناور باید ونیسو قاسم غټ ترخهګر دی په دې معنه چې تسلیم یې کړو ولچاکې کړو سمه دی ډاکټر لارې کې وکړو لارې کې زیات سمه ده او تم لوړ که چېرته زما ختم کې نو په دې منه چې ډاکټر ورته ختم کوي پوه شوئ مجاهد ستاسې ټول پام کوئ پوه شوئ قومندان صاحب ته مې دومره غوسه راغله چې درمان په کسبان کې وي که په منځه کې وي نسئ پوه شوئ یا بزا هر څه چې کوي ویې کوي یا بزا خو تا بخر نه پاتې کېږي سمه ده قومندان صاحب تا بېغمه شه مجاهده ته شه په دې معنه چې درمان په هر ځای کې وینو ټوټه ټوټه یې کوم په یوه ځای کې هم نه پرېږدم داسې نشي کېدلی یا بوزه هر څه چې غواړې ما ته یو ځل ځواب راکړه یا بوزه ته چېرته یې ډاکټره عملیات شوی دی اوس لپاره زموږ په مخه ځای کې متاړی یو په دې معنه چې نزخه شوي دی ډاکټره حال راته ووایه چې چېرته یې په دې معنه چې زه وله اوس په دې معنه چې خپله افدوخانې کې یم نزه به دې ویله کې پټې وکړي ډېرې چغې عمل کې وهلې خو اوس ښه شوي دی سمه دی ډاکټره جنګ باید پیل کړو سمه دی سمه دی ماشه جالله نازه څه خبرې نشته سمه دی سرداره هر څه چې غواړې سرداره ما ته یو ول ووایه موږ باید دوی سره لوبه وکړو قاسم بېچاره باید له مخکې نه وغړوو قاسم یو جګړهخور انسان دی جالله کومه خبره چې نڅا وکړو نو موږ یې باید ومنو وای 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 ټولو مرګلو باید مغا جګړه نه ونیسئ ورو زر د ورور غچ ونهخلم